ملګرو کوم ځوانان چې وجرو ته تللي وو هغه هم دغه دې بیرته راورسېدل. ملګرو حالات که څه هم ټیک نه دي، مشران ورته راورسېدل، د په میدان موجود دي. اوس شپه ډېره ناوخته ده، د سکیورټي انتظامیه چې څومره هم ده هغوی ته مشرانو ځان راورسو. د سکیورټي ملګري هم دغه چمتو ولاړ دي شاوخوا. که ریاست یو ځل بیا حمله کوي نو هغوی به یو ځل بیا کوشش کوي د هر څه وسوځوي. نو ملګري لګیا دي د خپل ساز سامان د محفوظۍ. ملګرو هغه مخامخ چې کومه ایریا تاسو یې هغه اطرافو کې ډیر زیات پولیس دا وخت موجود دي. هڅه به کوي چې په ملګرو باندې حمله وکړي، خو دلته د ملګرو انتظامیه ډیره چمتو ده. نو انشاءالله کوشش به موږ هم کوو، خو چې کله نه دوی زموږ ملګري په ډیر ګڼ تعداد کې به دا ځای باندې لیدلي دي او بیا د دوی غړي هم ښویدلي دي. ملګرو دا وخت موږ په پنډال کې موجود یو، نیمه شپه ده او ملګري چار تا چاپیر تاو دي زموږ سکیورټي ملګري او نور په پنډال کې هم په زراوې تعداد ملګري ناست دي. څوک ګپونه لګوي، څوک اتڼونه کوي. موږ چمتو یو دا میدان موږ یو سړي ته هم نه پرېږدو، یو اداره ته هم پرېږدو، دلته چمتو ولاړ یو. افرین دی ملګرو دې ځوان ته چې دته ما ډېر وویل چې ته لاړ شه، خو دی وایي نه په هېڅ قیمت هم زه ګراونډ نه پرېږدم. دا وخت موږ هغه ځای کې موجود یو چېرته چې په 11 اکتوبر د پښتانه لویه جرګه یا لوی عدالت لګېږي او دلته یوه تاریخي فیصله کو. نو انشاءالله ملګري چمتو دي د پښتونخوا وطن د مختلفو ضلعو نه د میشت څومره ننګیالي شزلمي دي دا وخت تاسې وینئ چې په لوی تعداد سره موجود دي. نو انشاءالله خپل وطن مو دی، خپله خوره مو دغه اختیار باید د میشت د ځوانانو سره خپل وي. دلته میشت جرګه انشاءالله کې دا چې نه د چا د پرول ضرورت شته دی. صابورز د شمالي وزیرستان چې څومره قومي مشرون دي هغه په لوی لښکر روان دي، دغسې د جنوبي وزیرستان د باندې انشاءالله سبونه د پښتونخوا وطن د قومي لښکر د دغه جرګې دپاره د لښکر په شکل شرسي. مشران دا وخت په خپله په ګراونډ کې موجود دي او چې څومره هم سکیورټي ده انتظامیه ده په هغوی ګرځي. په داسې پوزیشن د څه حالات دي ملګري خو ډېر په ناوخته په ایمرجنسي کې راورسېدل او ریاست هم خپله هڅې یو ځل کوي. نو ملګري څومره چمتو دي؟ بالکل ملګري خو دلته موجود دي، سکیورټي ښه ټیټ ته مضبوطه ده. انشاءالله ملګري ټول چمتو دي، ورته ولاړ یو په میدان کې. 3 واره یې اول هم کوشش کړی دی، بیا دې هم راشي یا خپل زور دې وازمایي. نو انشاءالله خپل همت به کوو او دا فیصله مو ماشاءالله ملګرو مشران په ګراوند موجود دي. اوس هم ډیره ناوخته ده ملګرو چې څه هم تاسو ته په سوشل میډیا باندې ویډیوز مخته ترځي نو کاینلی ویډیو مخته زر تر زره او به انتها زیاته شیر کوئ چې ټول پښتون قوم ته دا اور معلومه شي چې پښتانه د یووالي خپله هڅه کوي، خو ریاست په نیمه شپه هم نه پرېږدي او د ملګرو د نیولو سره سره دلته موږ ته هر څه راسیږي هم. نیمه شپه ده جی ویل کېږي داسې چې ریاست یو ځل بیا خپله هڅه کوي. داسې کار دی چې هڅه خو دوی مخکې هم کړې دي، 3 واره راغلل پنډال باندې حمله وکړه. دا داسې ریاست دی چې د دې نه هر څه داسې ایکسپیکټ کېدلی شي، سړی توقع ترې لرلی شي. حالانکه دوی ته پته ده چې دا جرګه ده، دا احتجاجي جلسه نه ده، دا پرلط نه دی، دا درنا نه ده. دا داسې دی چې لکه زمونږ د نیکونو او پلارونو تقریبا په زرهاو کالونو دود دی چې جرګې مونږ کوو په دې وطن کې او مخکې مې هم کړي دي، بیا مې هم کوو. دا جرګه ده، دلته به د کام د ستونزې حل تلاش کېږي او داسې دی چې لکه څه لاره به راوباسو چې څنګه د خپل وطن او د خپل کام د مصیبتونو تکلیفونو نه خلاص کړو. خو اوس خبره دې ته راغله چې دوی مونږ خپلو جرګو ته هم نه پرېږدي او که په دې باندې مونږ او د ټول کام مزاحمت ونه کړو نو کېدای شي سبا راته وایي چې د اختر لمونځ مه کوئ، بیا به راته وایي چې د جمعې لمانځه ته مه ځئ، بیا به وایي چې اوس جوماتونو ته هم مه ځئ، دا لرې کوي او داسې دی چې لکه لمانځونه پکې مه کوئ. دوی 4 څه اراده لري. انشاءالله داسې دی چې ملګري زمونږ چمتو دي، تیار دي. مونږ به خپل پوره مزاحمت کوو او په هیڅ صورت به د 11 اکتوبر نه په شا نه